او که کله هم زړه تنګی شوې دا در سره واوره، یو څو قدمه لارې له دې بېمینو خلکو لاړ شه. زنګونونه دې په خپله غېږه کې ټینګ ونیسه، له ځانه کلکه غېږه تاو کړه او له خپلو دردونو څخه دې الله جل جلاله ته ګیله وکړه او ګیله وکړه له دې بې توافته خلکو څخه، ګیله وکړه له دې مطلبي اړیکو څخه، ګیله وکړه له بې ځایه رواجونو څخه، ګیله وکړه له هغه خلکو څخه چې په خپله نیکۍ دې پښیمانه کوي، ګیله وکړه اصلا دا خلک ښه خلک نه دي. راغلی یم چې د بغض او له کینې ډک باران درته وبهوم. خدایه زما د یو غر دردونو خریدار یې، ته مې مخاطب یې، ته مې مالک یې، ته مې قادر یې. ته په خپل قدرت دا نړۍ ښایسته کړه او یا یې رابدله کړه.